په ننګرهار کې د خپلواکۍ د ورځې لپاره د 100 ورځني پلان پیښو او لاسته راوړنو په تړاو خبرې ناسته. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي وایي له پولې پورې غاړې د جیش محمد، لشکر طیبه، داعش، نورې پاکستاني او بهرنۍ وسلوالې ډلې اکثرا د خوښیو په مراسمو کې بریدونه او چاودنې ترسره کوي. په جلال آباد چې دا وړې پیښې وسولې دلته د پولې دا غاړې چې البته هغه شبکې موږ ولې تروریستي عملونه دلته کوي، لکه جیش محمد دا خپل یو تروریستي پاکستاني شبکه ده نه، د لشکر طیبه دا خپل یو پاکستاني تروریستي شبکه ده چې هغه په دنیا او شاوخوا کې مثلا فعالیت لري. داعش چې هغه خپل یو خارجي پدیده او بهرنۍ تروریستي شبکه ده نه، جنوب خراسان او داسې نور القاعده هغه دغه د استقلال ورځ دغه پیرزوینه نه درلوده پر ننګرهاریانو یا پر افغانانو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل بیا د خپلواکۍ د 100 ورځني پلان او د کړو کارونو په اړه معلومات خبريالانو ته ورکړل. شورا د مشرانو سره یو شته ولسوالۍ ته مسافر کوم ورځ چې زه دلته راغلم، دیارلسو ولسوالیو کې موږ هغه پیکیجونه انکشافي چې کوم یو د پاتې هغه اعلان کړل او په دې هره غونډه کې په زرهاو کسانو برخه واخیستله. نو دې ټولو یو نوی فکري تغییر په ننګرهار کې رامنځته کړ. بل خو امنیتي چارواکي په تیرو 2 میاشتو کې د داعش طالب جنګیالیو سربیره په بیلابیلو جرمونو د تورنو او یو شمیر وسلو د نیول کېدو یاد هم وکړه. 130 دستګیروي څخه موږ 104 نفر په اتهام د تروریستي چې البته داعش او طالب په دې کې شامل دي، 104 نفر، 14 نفر په اتهام د سازمان یافته جرمو نیول شوي دي چې البته په دې کې جاو، تزویرو، قاچاقو. در یک ماه 40 نفر ما به سارمالی تسلیم کردیم که البته مشخصی از بخش پلیس است که در 40 نفر 18 نفرش مشخص طالب و داعش بوده و 22 نفر دیگهش هم جرایم سرقت بوده و جرایم قتل بوده و جرایم اختطاف یا بوده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د څو بیلابیلو چاودنو په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې 130 تنه ژوبل شوي ول.